الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. صدق الله العظيم. عزت مندو لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده چې ډیر دجالان په دنیا کې پیدا شي، خو اصل کې لوی دجال په آخره زمانه کې راځي. نو همدغه رنګ دنیا کې ډیر فرعونیان راغلي. د دې زمانه فرعون او د دې زمانه یو فرعون نه دی، بلکې د دې زمانه کې ډیر فرعونیان دي. نتنیاهو د دې زمانه فرعون دی او ټرمپ د دې زمانه فرعون دی. د ټرمپ د فرعونیت خبره به تاسو د بي بي سي رادیو نه اوریدلې وي، د بي بي سي تلویزیون نه، چې ټرمپ دا خبرې کولې لکه هغه فرعون چې هغه دا ویلو چې انا ربکم الاعلى، زه ستاسو رب یم اوچت رب. ټرمپ د هغه فرعون تقلید وکړ، هماغسې خبرې وکړې. ټرمپ ویلې چې کله زه باچا شم او حماس که چېرته د اسرائیلو بندیان پرې نه دي، زه به منځنی ختیځ، شرق میانه چې ورته وایي، مشرق وسطا ورته وایي، میډل ایست ورته وایي، چې په هره ژبه کې تاسو پوهیږئ. نو هغه وایي منځنی ختیځ چې دا د عربو هیوادونه دي، او ترکیه او ایران او عراق او دا عرب او سعودي عربستان او امارات او قطر او دا ټول ملکونه، هغه وایي زه به د منځنی ختیځ نه دوزخ جوړ کړم. دومره غټه خبره ټرمپ وکړه لکه چې د خدایي دعوه وکړي. دوزخ، جنت او دوزخ څوک جوړوي؟ دا د چا په اختیار کې دي؟ د الله په اختیار کې. نو د دې زمانه فرعون چې ټرمپ دی، هغه دا خبره بیګا بي بي سي کې وکړه چې که چېرته حماس بندیان خوشي نه کړي، زه به منځنی ختیځ نه دوزخ جوړ کړم، زه به میډل ایست نه دوزخ جوړ کړم. دومره خطرناکه خبره وکړه. عزتمندو دا خو د ټرمپ خبره ده، دا زموږ او ستاسو د دشمن خبره ده چې هغه زموږ د مسلمانانو په باره کې دا ارادې لري. خو اوس راځو دې ته عزتمندو چې موږ مسلمانان څه کوو. د مسلمانانو همت کوم اندازې ته ورسېده. همدغه میډل ایست کې چې کوم مسلمانان ملکونه پراته دي چې عرب دي، د عربو الله هیر کړی دی، دوی قرآن هیر کړی، دوی دین هیر کړی، هوا، هوس، خوندونه، د دنیا عیش و عشرت، ګاډي، موټر، ښځې دې پسې شوي دي. کوم قوم و کوم ولس چې هغوی د الله دین پرېږدي، د الله دین شاته وغورځوي، خپله بلندي، خپل بالایي، خپل خواهشات، خپل هوسونه دا په الله دین باندې مخکې کی، الله به د همداسې سرنوشت سره مخ کوي لکه نن چې مسلمان د کوم سرنوشت سره مخ شوی دی. خاص کر عرب، د عربو په باره کې عزتمندو 3 حدیثونه درته وایم چې د عربو د تباهۍ وخت راغلی دی، ډېر نږدې شوی دی، ټول مسلمانان به ځپلی کېږي. خو هغې نه مخکې عرب الله پاک ځپي، ځکه عربو د الله دین سره ډېر غټ خیانت وکړ. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب به تباه کېږي. نبي علیه السلام فرمایي د هغه شر نه چې ډېر را نږدې شوی دی. او په ترمذي شریف کې حدیث راځي، نبی علیه السلام فرمایي من اقتراب الساعة هلاك العرب، د قیامت ډېر نږدې نښونه به دا وي چې عرب به الله تباه کوي، عرب تباه کېږي. عزتمندو عربو الله دین سره خیانت کړی دی. په مشکات شریف کې حدیث دی، نبی علیه السلام فرمایي ستکون فتن، زر ده چې فتنې به راشي، تستنزف العرب، عرب به جارو کړي. نو دومره اوچت خلک، دومره غوره خلک چې عربو ته الله کوم غوروالی ورکړی، قرآن د دوی په ژبه باندې نازل شو، پیغمبر په دوی کې راغی، فاتحین و مصلحین، خلافتونه د دوی په وطنونو کې نافذ شو، خلافت اسلامی. خو لیکن دوی د الله دین سره خیانت وکړ، د الله دین شاته وغورځو. نو د دې وجې نه الله پاک به اول عذاب په دوی باندې راولي. کوم قوم او کوم ولس چې د الله د دین سره دوکه وکړي، د الله د دین سره خیانت وکړي، د الله دین شاته وغورځوي، الله بیا په دې قوم باندې ذلت راولي، مسکنت راولي، هلاکت راولي، تباهي او بربادي راولي. نو عرب به تباه کېږي. عزتمندو خو د مسلمان بلندي، د فلسطین د ازادي، خو د اقصی ازادي زیری محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته ورکړی؟ پخوا زمانه کې هم عربو یوازې عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې عمر رضی الله تعالی عنہ اقصی آزاد کړ. کله چې اقصی د کافرو په لاس کې و، عمر رضی الله تعالی عنہ اقصی آزاد کړو. نو بیا روسو زمانه کې بیا عربو تور نه ده کړی،
بیا وروسته زمانه کې سلطان صلاح الدین ایوبي راولګېده، اقصی د کافرو نه آزاد که، خو په آخره زمانه کې به هم اقصی عرب نشي آزادولی. کوم قوم کوم ولس چې د دنیا هوسونه ښکار شي دا قوم توره نشي کولی. نو د اقصی د آزادۍ زیری نبی علیه السلام چاته ورکړی؟ افغانستان خراسان خلکو ته ورکړی. نبی علیه السلام فرمایي چې خراسان نه به خلک راځي، اقصی به آزادوي. نو د دې وجې نه افغانستان خلکو او دارنګې د افغانستان سره نښتي چې کوم علاقې دي، نو دې خلکو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم غټ زیری دا دی چې راتلونکي کې فتح به الله هم دوی ته ورکوي، اقصی به الله د دوی په لاس باندې آزادوي. خراسان نه به نبي علیه السلام فرمایي لښکر راپورته کېږي او څوک به یې مخه نشي نیولی تر دې چې خپله جنډه په ایلیا او په بیت المقدس کې ښخ کړي.